رحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو ډېر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم. ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، د دې اپلیکیشن په ترو ستاسو موبایل ښکوله کېږي. همدې سره دوستانو تاسو ته ډېره اسانتیا هم درکوي. دلته کې تاسو ګورئ موبایل د لاندې نه ګوته چې کاش کوئ تاسو ته په دې طریقې سره اپشنې راشي. دوستانو، د دې سره تاسو دلته کې د خپلې خوښې لینک او اپ هم سیټ کولی شئ چې د دې یو بټن ګوتې کش کولو سره هغه اپ تاسو ان کولی شئ. همداسې دې کې تاسو لینک هم یو سیټ کولی شئ. کوم لینک مو چې سیټ کړو په هغه لینک باندې چې کلیک وکړئ برزر کې به ډایرکټ د هغه لینک لوکیشن زی درته راځي. نو دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی، ډېر کم ام بي سیز اپ دی. ویډیو تر اخره وګورئ. که چېرته تاسو زمونږ په چینل کې نوي یئ د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. او کومو کسانو چې زمونږ چینل سبسکرایب کړی دی نو هیله در څخه کېږي د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو ضرور لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې دا اپلیکیشن کې به تاسو څنګه سیټینګ کوئ، څنګه به ډاونلوډ کوئ، د دې څه کار دی. کار خو تاسو وکتو چې کله مو ګوته پې کاش کړه نو دلته کې تاسو ته په ښایسته ډیزاین سره چې کومې دي د دې داسې اپشنې درکوي. د دې رنګ تاسو بدلولی شئ. په دې کې تاسو د خپلې خوښې کم اپ چې دي کمې اپشنې دي هغه سیټ کولی شئ خپل ځان لپاره. دلته کې تاسو ته ټول سیټینګ درکوي. دا طریقه در زده کوم. ویډیو تر اخره ګورئ. اول خو زه دا اپ دوستانو بالکل د سر نه کوم چې تاسو ته د دې مکمل هر څه در زده کړم. ښه دوستانو، دا اپلیکیشن مې بالکل د سر نه کو تر څو تاسو ته مکمله طریقه در زده کړم. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپ آن کړو دوستانو د آن کولو سره داسې اپشنې درکوي. په دې اپشن کلیک وکړئ، بیا په همدې کلیک وکړئ، بیا په همدې کلیک وکړئ، بیا په همدې اپشن کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته یو څه نه څه اپشنې در ښیي. هغې وروسته دوستانو دلته کې دا اپشن به تاسو ته ښکاري. دا به تاسو آن کړئ. د دې آن کولو سره دا اپشن درکوي. دا به آن کړئ. د دې آن کولو سره به لاندې راشئ. لاندې به همدې اپلیکیشن نام وګورئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به ورته الاو کړئ. په اوکې باندې به کلیک وکړئ. همدغه شان که نور اپشنې درکوي نو دا به هم تاسو ورته آن کړئ. آن کولو وروسته به دوستانو تاسو بیرته همدې اپلیکیشن ته راشئ. د دې اپلیکیشن ته راتلو وروسته دلته کې ټایټل اپشن تاسو ته درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ، په دې باندې کلیک کولو سره به دوستانو تاسو یو آر ال که چېرته غواړئ یو آر ال باندې کلیک وکړئ نو دلته کې د یو آر ال نام ورکړئ، یو آر ال ورکړئ. لاندې به تاسو ته په دې ځای کې سیو شي. بیا کله چې دا هلته کې تاسو په هغه نام باندې کلیک کړئ نو هغه یو آر ال به تاسو ته په بروزر کې ان کېږي. یو آر ال وروسته دلته کې اپ اپشن درکوي. په اپ باندې چې کلیک وکړئ دوستانو په اپ باندې کلیک کولو سره به تاسو ته اول ځل به تاسو ته یو څه نه څه زیات لوډینګ کړي. لکه دلته کې تاسو ګورئ بیا هم دومره زیات لوډینګ نه کوي. اوس به تاسو ته راشي هغه ټول ستاسو د موبایل اپو د اپ راتلو وروسته به دلته کې تاسو یو اپ خوښ کړئ. لکه زه فیسبوک خوښوم، په فیسبوک باندې مې کلیک وکړو نو دلته کې ماته فیسبوک ایډ شو. همدرانګه تاسو په لسګونه اپ دلته کې سیټ کولی شئ. کله مو چې اپ سیټ کړو نو دوستانو دلته کې تاسو ته بیک بټن سره ځو. بیک بټن وروسته دلته کې به موږ تاسو ته کلر اپشن راکړي. اوس د دې رنګ تاسو بدلولی شئ. په کوم رنګ کې راوستل غواړئ، سپین رنګ کې، تور رنګ کې، تاسو ته ښکاري په کوم رنګ کې چې تاسو غواړئ راوستلی شئ. زه په دې رنګ کې راوستل غواړم. په دې باندې مې کلیک وکړو، بیک بټن مې ووهلو. بیا دوستانو چې کوم دی دلته کې ګورئ لاندې به تاسو ته یو ورکوټیشن بټن ښکاري. دا زموږ په موبایل کې زیات شو. اوس یا دلته وای یا تاسو په کوم ځای کې وای چې په دې ځای باندې کلیک وکړئ داسې اپشنې به تاسو ته راشي. هغې وروسته چې لږې بره بیا کاش کوئ نو دلته کې دا اپشنې ټوله درته راشي. دلته کې چې داسې اپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو انتخاب شوي ټوله اپ به دلته کې ایډ شوي وي چې بیا تاسو په یو کلیک سره هغه اپ ان کولی شئ. نو دلته کې تاسو په دې باندې پوهه شوي وای. همدارنګه تاسو چې په کوم ځای کې وای که په هوم سکرین وای که په کوم ځای وای نو دا د دې ځای نه خپلې خوښې اپ چې کوم دی په ډېرې اسانۍ سره ان کولی شئ. لکه اوس دلته کې اوس موږ چې کله نه کله مو ذهن کار پرېږدي نو فیسبوک چې لټوو په دې زیاتو اپ کې نو ډېر مشکل راځي. نو په دې طریقې سره تاسو ته دا اپ ډېر اسانتیا درکوي. دوستانو یوه هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.